په مزار شریف کې د مزار هوټل ملي پروژه د افغانستان د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته په هیواد کې یو له خورا مهمو او بنسټیزو پروژو څخه ده. دا پروژه د اسلامي امارت یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کیږي چې د جوړولو چارې 2.5 کاله وړاندې پیل شوې وي. دغه پروژه اوس د هیواد په کچه یوه لویه ملي پروژه ګڼل کیږي. د یادې سوداګریزې پروژې یو تن شریک وایي چې د دې مرکز د جوړولو کار 90 سلنه بشپړ شوی او ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. لویه ملي پروژه وه چې په تیرو 2.5 کالو کې موږ کار پکې پیل کړی. اوس الحمدلله 90% ته کار د چارې سر ته رسېدلی دي چې الحمدلله دلته و څو صنفو ته و څو بازارو ته موږ دغه رقم ځای لکه دا تاسې چې شهیدان یاست دا د نفتو ګازو د بولۍ بازار دی، دغسې د خوړو او د غلجاتو د بولۍ بازار مو جوړ کړي. د هغه په څنګ کې موږ د دواو دپاره یو ستندرد ملي مرکز جوړ کړي چې دلته به په هغه د دنیا په معیارونو برابر د دواو د خرید او پروش مرکز سو چې الحمدلله خلک هم ډېر زیات خوشحاله دي. د نوموړي په وینا په دې سوداګریز مرکز کې د پانګوالو او خصوصي متشبثینو لپاره هر ډول اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي او دغه راز له ټولو انجینري معیارونو سره سم جوړ شوی دی.